د پښتو پن شو دغه ډیزاین پکې له پخوا نه شوی دی دا همدلته تیار پروت دی زه راځم همداسې یو نوی ډیزاین کوم په ډیزاینینګ کې چې کله تاسې نوی ډیزاین شروع کوئ نو په ده کې ځینې مهمې خبرې وي چې هغه باید په پام کې وساتئ تر هر څه لومړی باید تاسې ته دا معلومه وي چې په څومره اندازه درېمه او مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه یو ډیزاین وکړئ تر څو هغه چاته چې تاسې ډیزاین کوئ د هغې د خوښې وړ او مطابق وګرځي نو یعنې چاته چې ډیزاین کېږي د هغه ذوق معلومول پکې ډېر مهم دی راځو دلته د نت دغه دی نو په دې خاطر باندې ار جی بي رنګ انتخابوم که چېرته تاسې د پرنټینګ د خاطره مثلا د فلیکسونو او نورو څیزونو دپاره ډیزاین کوئ نو هغه دپاره باید تاسې سیم واي کې انتخاب کوئ ځکه هغه ماشینونه سیم واي کې وي خو که چېرته په عکاسخانه یا نورو شیانو کې پرنټینګ کوئ د عکاسخانې د خاطره ډیزاین کوئ نو په هغه کې تاسو کولی شئ ار جی بي رنګ وکاروئ او کله چې ستاسې د ډیزاین اندازه غټه وي یعنی مثال 140 سانتي یا 400 سانتي داسې مختلف اندازې وي نو په هغه کې تاسې کوشش وکئ کم ریزولوشن وکاروئ ځکه دغه کم ریزولوشن به ستاسې د ډیزاین د وزن د کمیدو سبب شي خو که چېرته تاسې ډېر وزن ریزولوشن وکاروئ نو وزن به یې دروند شي د بېلګې په طور تاسې ګورئ زه دا 200 کوم دلته د دې د هغې خالي سایز چې دی 9 MB شو او که چېرته 300 کم نو دا 22 MB شو نو په دې خاطر دا ډېره مهمه خبره ده چې تاسې په ډیزاین کې باید په پام وساتئ زه راځم خپل هماغه ډیزاین شروع کوم تر هر څه لومړی راځم دلته یو شیپ اخلم رنګټینګولر ټول اخلم او په همدې اولیني باندې کلیک کوم دلته غواړم مثال
دا ټول سلیکټ کوم داسې دلته تاسې ګورئ چې دغه اپشن سره زه کولی شم د دوی ترمنځ مساوي فاصله ورکړم او دا که چېرته کلیک کړم نو یو طرف ته دا برابرېږي له همدې نه یو بله کاپي اخلم بله دا دغه بیا سلیکټ کوم چې لاس یې وړاندې راوړم رایټ کلیک کوم پې او په همدې شکل دا هم چپ طرف ته راوړم لږ له دې وروسته که تاسې وګورئ مهم کار دغه د پټو جوړول دی تر څو موږ غواړو په هغه کې چې لیکل وکړو هغه د لیکلو د خاطره نو ښه دا ډیزاین به یې لږ نور هم راغټ کړو شاید وروسته لږ څه تغییر هم وخوري په دې خاطر باندې ډېر دغه نه کوو پکې ښه راځو بیا رنګ لرو ټولز ته او دا ولینې دا دغه کلر دلته انتخاب کوم او همدې شکل راځم دا مینومایز کوم د مینومایز د دې لپاره چې دا شپ د دې شپ نه ښکته راشي نو کنټرول او دا د بریکټ یا قوس علامه چې ده تاسو ته به زه دلته او دا اپشن دا ښکته راولي کنټرول پلس دا یعنی کنټرول او دا به دواړه یو ځای وهئ همداسې هر هغې سره چې تاسې یو سپیس وهئ نو دا به ښکته راځي همداسې او که چېرته کنټرول سره دا وهئ نو دا شیپ به بره جګېږي یعنی که تاسې شیپونه د یو بل نه ښکته او پورته وړئ نو کولی شئ له دې علامې نه د استفاده تاسې داسې فکر کوئ چې دنه ما کاپي څنګه واخیسته الټ بټن به ونیسئ پریس ونیسئ همداسې زور کړئ او دا به راکش کوي دلته به بیا بېرته لیفټ کلیک پې وکئ رایټ کلیک به پې وکئ وبخئ دلته به رایټ کلیک وکئ تاسو سره به د هغې یوه کاپي جوړه شي له دې وروسته تاسې کولی شئ ته نږدې کول غواړئ یا له ځانه لرې کول غواړئ کنټرول الټ که ونیسئ کنټرول سپیس که ونیسئ او لیفټ کلیک وکړئ نو دا به زوم کېږي او که الټ سپیس ونیسئ
او لیفټ کلیک وکړئ نو دا به له تاسې نه لرې کېږي. ښه راځم خپل فایل سیف کوم، کنټرول ایس پې وهم، مثال د ډیسکټاپ په سر یو نوم هم ورکوم ورته، مثال لیکم مای فرینډ یا زما او په همدې شکل داسې راځم د دوی ترمنځ سپیسینګ کوم، نه دا کلیک کوم داسې سپیسینګ دا لږ دننه راولم، په همدې شکل د دوی ترمنځ هم سپیسینګ جوړوم. دا به ټول لرې کړم، دنه به یو کاپي واخلم، شکل ته به دغسې تغییر ورکړم. په همدې ډول ده راځم اوس هر یو ته خپل دغه ورجګوم. داسې به هر یو ترتیب کوي.
داسې پرله پسې ډول ټول هر څومره ډیزاینونه چې تاسو سره وي کنټرول زیډ خراب شو راځم دې وروستي ته هم دا هم برابروم کنټرول زیډ له دې وروسته چې دا دغه زموږ جوړ شو راځو که ستاسې خیال وي دلته ما یو اپشن داسې ورکړی دی دا ګورئ یو عکس د بل سره وصل بل بیا د بل سره وصل داسې یو اپشن هم ورته جوړو دا ستاسې ذوق او د هغې پورې مطابق دی چې څومره تاسې کولی شئ په ښه شکل د ده نه استفاده وکړئ څومره چې ستاسې عکسونه یو بل ته نږدې وي په هماغه ډول به ستاسې ډیزاین ښه راځي له دې وروسته راشئ داسې کنټرول شفټ ان ووهئ نیو لیر واخلئ یا دا چې راشئ له دې ځای یو نیو لیر واخلئ ګورئ نیو او کنټرول ګروپ ده دا دی نیو لیر دې باندې کلیک وکړئ نیو لیر واخلئ په نیو لیر کې پن ټولز واخلئ دا ګورئ په پن ټولز کې راشئ له دغه ځای نه یو پن راکئ دلته راشئ دې ځای سره وصل کئ داسې یو ډیزاین غوندې ورکئ که نه بیا آلټ ونیسئ دلته کلیک وکئ داسې چې د هغې شاته پناه وي او دلته راشئ دې ځای سره دا اټیچ کئ داسې یو ډیزاین غوندې ورکئ ورته دا تاسې پورې اړه لري کولی شئ دې نه بل رنګه استفاده وکئ بل ډیزاین وکئ بل دغه ورکئ ستاسې ذوق او فرض که هغسې نه ورکئ داسې ورکئ بل رنګ ورکئ هر رنګه چې ستاسې مرضي وي او تاسو ته ښکلی ښکاري نو داسې کلیک وکئ او دا له دې سره وصل کئ کنټرول انټر ووهئ داسې ګورئ چې دا اپشن به بیا راشي جې ووهئ راشئ دې ځای نه یو کلر پکې واچوئ بیلګې په طور راځم دا کلر پکې اچوم نو دته ډراپ کئ دا کلر به صحیح نه وي داسې یو کلر چې بیا له دې سره یې فرق وشي ځکه د ده لاندې هم همدا کلر دی دا کلر صحیح دی دا کلر دلته ور اچوم داسې ګورئ ځان ته نږدې کوم کنټرول ډي بیرته وهمه ده سلیکشن له منځه ځي لکه که یاد هم شي تاسو ته ما مخکې وویله چې کنټرول دا قوس یا بریکټ دا چې تاسې وهئ نو شیپ به د یو بل نه ښکته او پورته کېږي چې ګورئ داسې مسلسل به راشي دا ګورئ د دې لاندې هم شو اوس که ستاسې خیال وي مونږ ګورئ دلته هم همداسې سیستم کړی دی او په همدې شکل باندې هغه سره په لږ توپیر باندې له دې سره کولی شئ تاسې خپل دغه په ده باندې راجیګ هم کوئ داسې ګورئ چې یو بېله شوشای پیدا کړه له همدې نه بیرته کاپیانې واخلئ د باندې کلیک وکئ او کاپي ترې واخلئ داسې راځئ مسلسل او په همدې شکل بل دا دی بل او دا دی هم وروستی په دې وروستي کې لږ څه اوس دا ټول سلیکشن واخلئ ټول سلیکټ کړئ یو طرف سلیکشن پې والئ چې ټول یو اندازه کې راشي نو اوس یې دې شیپ سره برابر کړئ او داسې هم پې دغه وکړئ چې ګورئ چې ټول دغه زموږ په یو ځای کې راغله اوس تاسې کولی شئ هر یو ته بیل بیل کلر ورکړئ د بیلګې په طور دلته زه کلر ورکوم کلر ته راځم همده باندې کلیک کوم د ده نه لږ تور بخن رنګ ورته اخلم داسې کلر ورته الم چې له هغې سره بیل شي
لکه ستاسې خیال وي ما همداسې سیستم کړی دی خو دا چې د دې دواړو کلر یو شان دی نو لږ څه مشکل جوړوي راځم د ده کلر هم چینج کوم په همدې شکل د ده یو بیل کلر د ده سره باید مطابق کلر ورکو دې بل ته هم راځو د همغې مطابق کلر ورکو داسې په ترتیب سره راځو دته د دې مطابق کلر ورکو خو د هغه نه لږ تیز چې معمولي هغې سره فرق وشي دته له ده نه لږ تیز رنګ ورکو چې ګورئ چې فرق یې وکړه راځو خپل دې لومړني د هغې ته هم د ده نه لږ پیکه یا تیز رنګ ورکو تر څو له ده سره فرق وکړي پیکه به ورکو ځکه تیز هغه خپله تیز رنګ دی په همدې شکل دا دغه واخلئ ټول له دې وروستي بریکټ نه یې ښکته کوئ داسې په همدې شکل دا هم غواړم له ده نه ښکته کړم او دا غواړم له ده نه ښکته کړم دا ټولو شو راځم که د دې نه یو کاپي واخلم زه او دغلته یې کېږدم کنټرول آر وهم دغه راوړم دې ځای یو خط راخلم دا سرچپه کوم دې نورو د خاطره دا چې داسې سرچپه کړمه زه تاسې ګورئ دا به د دې بل شیپس دپاره هم زما په کار شي همدغه نه استفاده کوم ګورئ ورته دا لرې کوم دا کنټرول جي مو وهمه دا هغې نه ښکته کوم داسې ګورئ یا په همدې شکل به راځئ دې بل ته هم کاپي والی د ده کلر واخلئ له دې نه یې تیز کړئ تیز یې کړئ یا بلیک کړئ درې نه راځو دغه کلر ورته انتخابوو چې هغه سره فرق وشي دا یې کلر په همدې شکل د ده کلر باید د دې نه لږ کمرنګه یا تیز رنګه اوسي دا دی د هغې نه او دا بریکټ سره همداسې ښکته کوو د دې کلر به هم چینج کړو ښکته یې کړئ راشي وروستني ته ښکته یې کړئ همداسې او کلر ورکړئ ورته کلر باندې کلیک وکړئ کلر ورکړئ اوس راشي په
ټولو باندې کلیک وکړئ لکه دې طرف دغه هم چې جوړ کړي وو دا هم هماغسې جوړ کړئ یو طرف مساوي کړئ او داسې رایټ کلیک وکړئ ټول په یو اندازه مخکې وروسته شي له ده وروسته خپل د خوښې عکسونه راواخلئ یو یو اوپن کړئ د بېلګې په طور ما سره دلته خپل عکسونه دي او هر یو مې بیل کړي دي غواړم هغه ور واچوم پکې په بخښنې سره زما هغه ډایرکټ دغه نه اوپن کړي عکس نو زه مجبور هغه همدلته اوپن کړم راځم په ده باندې دلته کلیک کوم که تاسې وګورئ کنټرول ایکس وهم تر څو دا کټ شي دا باید لومړی رسټرایز کړم رسټرایز لایر له هغه وروسته دلته کلیک کوم کنټرول ایکس وهم دا کټ کېږي راځم لومړنی ایکس په دې ځای کلیک کوم دلته دا ګورئ دلته دې دایره کې به کلیک وکړئ کنټرول آل شفټ وي دا به ووهئ یا به راشئ امیج ته او امیج کې به راشئ ایډیټ ته ایډیټ کې به راشئ پیسټ سپیشل ته او دې کې به دا دغه اپشن کلیک کړئ د وروسته به خپل عکس د هماغه ځای عمره برابر کړئ یوه خبره بله چې ډېره مهمه ده دې دایرو ته مونږ هلته ډراپ شیډو ورنه کړه لکه ډراپ شیډو ورکوئ ورته چې ځان وښیي ګورئ همدې شکل دا کاپي کوئ او په ټولو پیسټ کړئ له ده وروسته راشئ دلته کلیک وکړئ عکس په خپل ور واچوئ ورته له عکس وروسته تاسې کولی شئ نور عکسونه هم په همدې شکل باندې ور واچوئ زه عکسونه ورچوم بیا له هغې وروسته ویډیو ډېره درنه شوه د هغې د خاطر عکسونه ورچوم لیکل کوم په دې شکل به تاسې خپل لیکل وکړئ هر څه چې تاسې لیکئ هغه به ولیکئ د دې نه یو کاپي زه اخلم مثلا دلته همدې شکل به تاسې خپل لیکل وکړئ له دې وروسته تاسې ګورئ چې زموږ ډیزاین چمتو شو دا کرښې که ترې لرې کړو کرښې به ترې لرې کړو له دې وروسته تاسې کولی شئ دغه کنټرول شفټ اس یا فایل مینو ته راشئ دې نه
سیف کوئ یا سیوس ترې نه اخلئ که چېرته پکچر ترې جوړوئ نو سیوس به ترې واخلئ او جی پی جي ته به راشئ دلته او سیوس به کوئ هر اندازه کې چې ستاسې په کار وي که چېرته فیسبوک ته چې کوئ وزن به یې لږ کم کوئ د وروسته بېرته ټیب منو وهم دا کنټرول ایس ښه دا اوس زموږ د نن ورځې ډیزاین او نننۍ خپرونه که چېرته تاسې زموږ د خپرونې په اړه کومه نیوکه غوښتنه یا وړاندیز لرئ کولی شئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ تر څو موږ په راتلونکو خپرونو کې هغه په پام کې ونیسو او د هغې مطابق ستاسې د ذوق وړ خپرونې تاسې ته تیاره او اماده کړو تر هغې هم په لویه الله سپارم د خدای په امان قاد و آباد اوسئ